نبی خپل امت ته معجزه راوړل او ښکار کول د پاره د دې چې دی پر حق دی. موږ څنګه د یو نبی او هغه انسان په مابین کې فرق کولای سو چې د نبوت دعوه یې کړې وي؟ نبی معجزه ورسره راوړي. هیڅ داسې نبی نشته چې خپل قوم ته دې معجزه نه راوړي. معجزه څه شي ده؟ معجزه هغه کار ته ویل کیږي چې د عادت څخه مخالف وي. داسې کار چې د بشر په قدرت کې نه وي. داسې کار چې د کون او مځکې د قوانینو څخه د باندې او مخالف وي. مثلا د مړي ژوندي کول، یا یو لو ډبره چوي او د نس څخه لو غټه وښه راوځي، یا لکه غورځول کیږي د هغه څخه ژوندی مار جوړیږي، ځغلي او تک کوي، او داسې نورې معجزې. مقصد دا چې هیڅ داسې نبی نسته چې د هغه سره دې معجزه نه وي راغلې. دا د پاره د دې چې خلق د نبی او د هغه چا فرق وکړي چې په درواغو د نبوت دعوه کوي. نو که اوس هم یو انسان د نبوت دعوه وکړي، د هغه څخه باید معجزه وغوښتل سي. ورته وایو معجزه دې څه ده؟ او د معجزې د پاره شرطونه هم ایښودل سوي دي. اول دا چې داسې کار به وي چې د عادت به مخالف وي. خلق به د هغه کار د کولو څخه عاجز وي. د کون قوانین به ماتوي. او دا معجزه به الله عزوجل د یو صالح سړي پر لاس کار کوي چې هم به نروي او هم به صالح. د ژبې څخه معجزه نه قبلول کیږي. الله عزوجل فرمایي: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. او نو لېږلي موږ د مخه تر تا مګر سړي، نه ملایکې، نه جن، نه ښځې، چې موږ به دوی ته وحي نازلولي. او د معجزې د شرطو څخه بل دا دی چې په دغه معجزه سره به خلق تهدیدوي. یعنی خلقو ته به وایي که زما نبوت نه مني تاسې هم دغسې کار وکړئ، او هر وخت چې د ده اراده وي دی وغواړي دغه خپله معجزه به ښکاره کولی شي. معجزه داسې نه ده چې خاوند به د هغې په پېښېدو نه خبرېږي، بې له ارادې ځینې پېښه سي او بیا وایي والله داسې وسوه، یا دی به وایي اوس به داسې وسي او هغه به هم پېښېږي، د ده په اراده به وي او خلق به په تهدیدوي. نو شعیب علیه السلام هم خپل قوم ته معجزه راوړه او ښکاره یې کړه. الله عزوجل فرمایي چې شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل: قد جاءتکم بینة من ربکم. په تحقیق تاسو ته د خپل رب د طرفه ښکاره دلیل راغلی دی چې زه صادقه او نبی یم. او اوس نصیحت ورته کوي: فاوفوا الکیل والمیزان. نو خلقو ته پوره پیمانه او پوره تول ورکوي. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. او خلقو ته د هغو حقونه کم مور کوي. پر خلقو ظلم مکوي چې د خلقو حقوق اخلي. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. او په مځکه کې فساد او خرابي مکوي پس له اصلاح څخه د مځکې. لارې منیسي، غلاوي مکوي، خیانت مکوي. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. دغه اصلاح او امانتداري ستاسو د پاره خیر او بهتره ده که تاسو مؤمنان یاست. د بندگانو د حقوق ساتنه او یو تر بل صحیح او شرعي معاملات کول د الله جل جلاله په حضور دونه مهم او ضروري کار دی چې هغه د یو جلیل القدر رسول شعیب علیه السلام خاص وظیفه وګرځول. او دغه خیانت او غلط معاملو په خاطر یو پوره قوم په پناه او هلاک کړي. خو بدبختانه نن ورځ زموږ د زمانې پرهیزګاران هم چندانې و امانت داری ته او ښې معاملې ته توجه نه لري. پیسې دې وګټم په هره لار چې وي، خو په حقیقت کې و خلقو ته د ډېر یا لږ مالی تاوان رسول او په وطن کې فساد او فتنه جوړول، ناحقه د خلقو وژل او آزارول، غلاوي کول، په امانت کې خیانت کول، یا په وطن کې الګوله شور ماشور جوړول، د امن او امان خرابول د هیڅ یو ایماندار انسان عمل نه دی. او شعیب علیه السلام نور هم خپل قوم ته د نصیحت په ډول وویل: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون.
د تجارت او قافلو پلارو کې مخشني چې ګمرک او محصول ځنی اخلي خلق بیروي کوم دغه محصول را نکي داسې او داسې به در سره وکړو. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، او تاسي د الله جل جلاله د لارې څخه خلق ممنع کوي. هغه خلق چې پر الله عز وجل ایمان راوړي دي او دغه الهي دین ته عیبونه پیدا کوي. وتصدون عن سبيل الله من آمن به، د الله جل جلاله د لارې څخه خلق منع کوي. هغه خلق من آمن به، هغه خلق چې پر الله عز وجل ایمان راوړي دي. وتبغونها عوجا، او دغه الهي دین ته عیبونه پیدا کوي. نن ورځ هم داسې کسان شته چې پر اسلام باندې بعضې عیبونه وایي دا ظلم دی، یا د لاس پرې کېدل ظلم دی، یا د حد او قصاص جاری کول ظلم دی، او یا د ښځو ستر ظلم دی، او یا د یوې څخه زیات تر څلورو پورې د زوجاتو تعداد دا ظلم دی. دا د اسلام دشمنان دي. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبة المفسدین. او در پیاد کې هغه وخت چې تاسې لږ واست او الله جل جلاله ډیر کړاست، او وګورئ چې د فساد کوونکو خرابکارانو عاقبت آخره خاتمه څنګه سوه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل د مدین قبیله د لوط علیه السلام و قبیلې ته ورنږدې وه. اوس شعیب علیه السلام هغه ور په یادوي، وایي تاسې وګورئ د لوط علیه السلام و قوم ته څه ورپېښه سوه. قصه معلومه او مشهوره ده. او شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل ان اريدو الا الاصلاح ما استطعت، ویل زه هیڅ قصد او اراده نه لرم بې له ستاسې د اصلاح کولو تر څو چې زما په وسه پوره وي. یعنی زما دغه ټول کوشش د دې دپاره دی چې تاسې اصلاح کم. زه تر خپله وسه کوشش کوم، نور نو په الله عز وجل پورې تعلق لري. ورونو نن ورځ د واعظانو څخه هم دغه اندازه غوښتل کیږي چې کوشش به کوي، تبلیغ به کوي، نور څه نشي کولای چې څوک پر ایمان یا سمه لار مجبوره کی. لست علیهم بمسیطر، ته پر دوی نه مسلط چې په زور یې مسلمانان کې یا په زور سمې لارې ته راولې. ستا په وس او قدرت کې دغه نه ده چې د خلقو د اصلاح کوشش وکړي. نو شعیب علیه السلام هم فرمایي ان اريدو الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توکلت والیه انیب. یعنی زه بې له ستاسې اصلاح څخه بله اراده نه لرم تر څو چې زما په وسه وي، او زما توفیق نه دی مگر په نصرت او کومک د الله عز وجل، او خاص پر دغه الله جل جلاله ما توکل کړی دی او دغه الله ته رجوع کوم. شعیب علیه السلام دعوت کوي خلق و توحید او سمې لارې ته رابولي. قوم دا د دعوت ردوي او د علیه السلام ته د درواغجن نسبت کوي. او په جواب کې ورته وویل قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت حلیم الرشید. قوم یا شعیب ایا ستا دغه ډېر منځ کول یا دا ستا نوی دین تا په دې امر کوي چې موږ هغه شیان پرېږدو چې زموږ پلرو د هغه عبادت کاوه، یا پرېږدو موږ په خپلو مالو کې هغه تصرف چې موږ یې غواړو، هغه چې په تول او ترازو کې د خلقو څخه ډېر اخلو لږ ورکوو. مقصد دا چې قوم د ده نصیحت نه مانه، او دا علیه السلام ته به ویل دا ستا نوی دین دا درته وایي چې موږ هغه شیان پرېږدو چې زموږ پلرو یې عبادت کاوه، او دا ستا نوی دین پر موږ حکم کوي چې موږ باید په خپلو مالو کې څنګه تصرف وکړو. د دنیا کاروبار مو هم ستا په خوښه دی؟ لکه نن ورځ چې هم ځینې داسې خلق سته چې دین یوازې په عبادت او مساجدو پورې خاصوي، په سیاسي اجتماعي او اقتصادي امورو کې دین نه غواړي. وای دا ستاسې کار نه دی، دا دنیوي امور دی، غواړي چې دین د دنیا څخه جلا کړي. چې دغه طریقه او افکار د شعیب علیه السلام د کافر قوم منهج او طریقه و. حال دا چې دین
د دنیوي امورو د اصلاح د پاره هم راغلی دی.